پریده چې لوزونه د دروغو دي رښتیا کړم پریده چې لوزونه د دروغو دي رښتیا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم. حمزه صاحب د دې دور د پښتو د ټولو نه لوی شاعر دی، هم په غزل کې او هم په نظم کې. خو چونکې دا بابای غزل چې ورته ویل شوی دی نو دا په یو خاص موقع باندې چې یو ترهی مشاعره وه او بیا په هغې کې چې کوم دی حمزه صاحب یو شعر وی، هغه شعر په سمندر خان سمندر باندې ډېر ښه ولګېدو. نو هغه اعلان وکړو چې زه د بابای غزل خطاب ورکوم، خلکو تایید وکړو. خو هغه د نظم هم باچا دی، یعنی د حمزه صاحب چې کوم نظمونه دي نو زما دا خیال دی چې د فکر په لحاظ باندې او د فن په لحاظ باندې هغسې نظمونه ټیک دی. زموږ په دې اوس دور کې چې کوم دی د پښتو لوی نظم چې کوم دی هغه اجمل خټک صاحب ګڼلی شي او زمونږ ځینې پوهانو ورته بابای نظم خطاب هم ورکړی دی. نو د اجمل صاحب نظم په خپل ځای دی، د اجمل صاحب په نظم کې یو جذبه ده او هغه یو سیاسي فکر دی، پکې قومي فکر دی. خو د حمزه صاحب چې کوم نظم دی په هغې کې د جذبې سره سره چې کوم دی یو فکر دی او یو ډېر فني علویت دی پکې. خو نظم طرف ته خلکو ځکه توجه نه دي ورکړي چې هغه غزل دومره لوی دی او دومره وسیع دی او دومره مضامین پکې دي په نظم کې چې کوم مضمونونه بیانېږي، ځکه چې نظم د دې لپاره وي چې په هغې کې خاص خاص موضوعات باندې خبره وشي. نو حمزه صاحب دومره د کمال شاعر دی چې هغه موضوعات په غزل کې بیان کړي دي او په غزل کې په داسې طریقه باندې بیان کړي دي چې د غزل هغه فني کمال ته هم نقصان نه دی رسېدلی او هغه موضوعات هم پکې بیان کړي دي. نو ځکه چې کوم دی چونکې د نظم هغه ټول موضوعات په غزل کې پوره کېږي نو ځکه چا د هغه نظم طرف ته زیاته توجه نه ده کړې، حالانکه هغه د غزل په شان د نظم هم یو ډېر لوی شاعر. د حمزه صاحب په شاعرۍ کې د خوشحال بابا قومیت هم شته دی، د علي خان سوز هم شته دی، د مرزا خان انصاري هغه وحدت الوجود هم شته دی، د رحمان بابا هغه تصوف هم شته دی او د کاظم خان شهدا هغه علویت هم شته دی. نو دغه ټول شیونه چې راجمع شي د دې نه د حمزه صاحب شاعري جوړېږي او دا کمال چې کوم دی دا بل شاعر ته نشي حاصلې دی. بل دا چې د حمزه صاحب مضامین ډېر وسیع دي که نه، ډېر یعنې ویرایټي پکې ده، ډېر متنوع دي، ډېر تنوع پکې ده. حمزه صاحب یو طرف ته چې کوم دی د پښتون خبره کوي، د پښتون قومیت خبره کوي، بل طرف ته د تصوف خبره کوي، بل طرف ته جمال او د رومانویت خبره کوي، بل طرف ته د پښتو او اسلام خبره کوي. نو دا ټول مضامین چې کوم دي بل طرف ته د فن خبره کوي. نو دغه ټولې خو بیا چې کوم دی دا په یو شاعر کې په یو وخت باندې نشي راجمع کېدی. دا صرف حمزه صاحب دی چې دا ټولې خوبې په یو وخت پکې راجمع دي. امیر حمزه خان شینواري د زړو شاعرانو آخري شاعر دی او د نوو شاعرانو وړمبی شاعر دی. یعنی داسې مونږ ګڼلی شو چې د قدامت او د روایت او بیا د جدت ترمنځ د یو پل حیثیت ادا کړی دی حمزه بابا. د حمزه بابا په هنر کې هم یو انفرادیت یو ځانګړتیا شته او په فکر کې هم هغه داسې چې د خوشحال خان بابا فکر ته چې مونږ ګورو نو د خوشحال فکر چې دی هغه د هغه د ذات د هغه قومي شخصیت چې کوم دی نو د هغه د ذات نه چاپېرېږي او د حمزه بابا په قومیت کې د حمزه بابا په پښتونولۍ کې ډېر افاقیت دی او هغه د ټول قوم نه تاویږي او هغه د ټول انسانیت نه تاویږي. نو زه دا ګڼم چې حمزه بابا په یو بل شیز باندې هم ډېر مختلف دی او هغه دا دی چې د حمزه بابا یو خاصیت دا دی چې صوفیان خو صوفیاني هغوی د ټول انسانیت خبره کوي، خو حمزه بابا صوفي هم دی او قوم پرست هم دی. دا یو نوې غوندې خبره ده. د دې نه مخکې په پښتو کې په یو شاعر کې هم دغسې رنګ نه دی پیدا شوی او د دې سره سره په سند کې په شاه عبداللطیف بټای کې دغه رنګ ښکاري چې هغه صوفي هم دی او قوم پرست هم دی. دغه خو غټ غټ څیزونه شو. بله دا ده چې د حمزه بابا ځانګړتیا دا هم ده چې هغه په خپل فکر کې په خپل غزل کې هغه اصطلاحات، هغه نوي ترکیبات، هغه نوي تشبیهات او هغه نوي علامتونه راوړي دي خپل غزل ته چې غزل یې پوره د فارسي او د عربۍ د اثر نه بچ کړی دی او پښتون کړی دی. نو ځکه خو حمزه بابا ته د پښتو غزل بابا ویلی شو. لکه بابا وایي چې دې ته به څه وایو بې لوزه ته یې، دې ته به څه وایو بې لوزه ته یې، د شرمه زه درته کتی نه شمه، ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه چېرته ناڅاپه را ژوندی نه شمه. نو هغه د روزمرې محاورې چرت د دوی په شعرونو کې موجود دی. بله دا ده چې حمزه بابا په ډېرو اسانو ټکو کې په اسانه پیرایه کې ډېره غټه خبره کوي.
لکه د تصوف ډېرې ګرانې مرحلې چې دي هغه هم داسې بیانۍ په اسانۍ ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کا ځان د ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم یا حسن خدای یو خو په بار بار چې مینېږم دا د خپل وجود خواره اجزا راټولوم یا په بل ځای کې فرمایي د قومولۍ په حواله چې زوی د پښتون او د پښتو نه خلاف د پښتون زوی او د پښتو نه خلاف خاونده دا د څه نه څه پیدا شو نو دا د حمزه بابا د ژبې هغه اساني د روزمرې او محاورې هغه چرت دی چې خلک یې په ځان مین کړي دي او د حمزه بابا کمال دا دی چې هغه روایت هم مخکې راوړی دی او جدت هم را پیدا کړی دی او په خپل هنر کې په خپل فکر کې په خپل تخیل کې داسې خیالونه اچولي دي چې هغه د دین پس د راتلونکي ټولو نسلونو دپاره سوه کاله پورې د هغوی د قومولۍ د هغوی د قومي ثقافت د هغوی د قومي تاریخ د خوندي کولو دپاره کافي دي ځینې کتابونه حمزه بابا په پښتو کې لیکلي دي او په خپل ترجمه کړي دي ځینې نورو خلکو ترجمه کړي دي د مثال په تور حمزه بابا چې کوم کتاب لیکلی دی تجلیات محمدیه په پښتو کې دی او ترجمه طاهر بخاري سے په اردو کې کړې ده دغه شان د حمزه بابا چې کوم خپل کتاب دی انساني انا او پوهه هغه انسان اور زندگی په نوم باندې حمزه بابا په خپل ترجمه کړی دی انا اور علم په اردو کې دی دا حمزه بابا اردو کې ترجمه کړی دی او په خپل په پښتو کې لیکلی دی انساني انا او پوهه دغه شان حمزه بابا د رحمان بابا ټول دیوان په نظم کې ترجمه کړی دی په اردو ژبه کې حمزه بابا د علامه اقبال 2 کتابونه په اردو کې ترجمه کړي دي په نظم کې منظوم ترجمه ده حمزه بابا د حضرت علی کرم الله وجهه کتاب نهج البلاغه په پښتو کې ترجمه کړی دی د سپېڅلې ویناوې په نوم د حافظ بلخشیر کتاب یې په پښتو کې ترجمه کړی دی د ارمغان ایمان په نوم دغه شان حمزه بابا د صبا اکبر آبادی د منتخبو غزلونو پښتو کې ترجمه کړې ده په نظم کې د سپرلی ډیوه په نوم نو دا مختلفې ترجمې دي چې څه حمزه بابا کړي دي څه نورو خلکو کړي دي تر کومه حده چې ستاسو د دویمې خبرې تعلق دی چې د حمزه بابا کتابونه په نورو ژبو کې نور چا ترجمه کړي دي نو د هغوی د ځینې منتخبې شاعرۍ په انګریزۍ کې هم ترجمې شوي دي څه کابل خان افریدي کړي دي څه هارون شینواري کړي دي او ځینې نورو خلکو کړي دي خو په انګریزۍ کې د حمزه بابا د شاعرۍ او د نثر ترجمې ډېرې کمې دي په کار دا ده چې دې طرف ته هم پام وشي حمزه بابا یو ډېر لوی ډرامه لیکونکی و ما ذکر وکړو چې د ریډیو دپاره حمزه بابا د 300 نه زیاتې ډرامې لیکلي دي خو له بده مرغه د هغې ریکارډ موجود نه دی موږ سره تقریبا د 25 ډرامو نومونه موجود دي او د 6 ډرامو سکرپټ موجود دی ځینې ډرامې د حمزه بابا چاپ شوي هم دي لکه چرندګړې ډرامه چې ده هغه چاپ ده خو ډېرې ډرامې چاپ نه دي او ډېرې د ریډیو نه ریکارډ ضایع شوی دی نو د ډرامې په میدان کې حمزه بابا ډېر لوی نوم دی خو د بدقسمتۍ نه زموږ لیکوالو هغه صحیح دریافت کړی نه دی چې څومره لوی ډرامه نګار دی د حمزه بابا ډرامې د چاپ قابل خو څه چې د تقلید قابل دي د هغې نه د زده کړې مواد موږ ته په لاس راتلی شي او د هغه د فالو کولو قابل دي خو دا زموږ سستی ده زموږ د پښتنو دانشورو د صحافیانو د لیکوالو چې محفوظ نه کړی شوې یا د محققینو بلکې په خپله د حمزه بابا خاندان هغه ډرامې محفوظ نه کړی شوې حمزه بابا خو د ریډیو دپاره چې ډرامه لیکل هغه وخت کې به ډرامه د معاوضې دپاره لیکلی کېده او هغه معاوضه به چې حمزه بابا واخیسته نو د هغې ریکارډ هغه نه په خپل تلف شوی دی ضایع شوی دی نو قابل خو د ډېر څه دي د قدرولو قابل دي خو زمونږ پښتون قوم نه اهله دی چې د حمزه بابا ډرامې محفوظ نه کړی شي د حمزه بابا په هکله دا خبره کېږي چې هغه په شاعرۍ کې د پښتونولۍ فلسفه پیش کړی شوې ده بیا ورسره دا خبره هم کېږي چې هغه د پښتون قامیت تصور پیش کړی دی دې کې هېڅ شک نشته چې هغه د پښتونولۍ او پښتون قامیت تصور پیش کړی دی خو هغه د پښتونیت سره سره د انسانیت خبره هم کوي او هغه داسې انداز سره کوي چې یو کامل پښتون کامل مسلمان ګڼي او یو کامل مسلمان کامل انسان ګڼي نو ښکاره خبره ده چې حمزه بابا د پښتون د یو مثالي شخصیت کم تصویر پیش کوي هغه د مثالي مسلمان او د مثالي انسان تصویر هم دی حمزه بابا وایي چې نور به څه غواړي ضمانت
خو چې افغان اوسمه. نو مطلب یې دا دی چې زه افغان یم نو ښه مسلمان به هم یم. وایي زه بس کړه، یعنې داسې یو شعر دی چې وایي زه ماته نصیحتونه مه کوه، زه چې د افغان یم پښتون یم نو ښه مسلمان هم یم. نو د حمزه بابا د پښتونیت تصور اصل کې د انسانیت تصور دی او هغه انسان چې دی په یو مثالي شکل غواړي او مثالي شکل لپاره هغه خصوصیات په ګوته کوي کم چې په یو پښتون کې وي. حمزه بابا سره خو زما ډېر وخت تېر شوی و، د ډېر کم عمر نه مې پېژانده، ځکه چې ما په پېښور کې خیبر بازار کې کتابونه همدغسې فوټبالای باندې غوړولي وو، شپې له به د هغه ځای ته تلو او چې چا به د راج علي شاه خټک صاحب خدای دې وبخي او د یار محمد مغموم نوم واغسته، نو ما به ورته دا دواړه زما کلاس پیلو دي، ځکه چې که دویمه شپه به نه وه نو دریمه به خامخا زمونږ د درې واړو د حمزه صاحب په ځای کې وه. او اوس چې کوم د ارباب لنډی د عبدالرحمن خان زوی راغی، مسعود نوم و که ریاض، دوی به هم سار رالل چې سبق له به تللو د هغه سلام به یې خامخا کوو. دا زمونږ د هغه وخت نه پېژنګلو وه، د هغه په جمدانه باندې. هغه سره 2 ځله هغه حیدرآباد ته اپریشن له تللی و، 2 ځله ورسره زه تللی وم، پاتې شوی یم ورسره. بیا تقریبا پاړه چینار ته افغانستان ته چې لاړو جلال آباد کې زما ترور ده، او بیا مو د ملنګ جان قبر له د ولفت صاحب قبر له م لاړو. دغسې پیر بابا د بره قادرنګر ورته وایي، په غره کې هغې کې بنګلې دي او په ګرمۍ کې به د جون په میاشت کې حمزه صاحب هغې ته تلو او زما په تورتم کتاب باندې د باچا هغه هلته لیکلې وه. دغسې د هغه سره به زما مشاعرو له به م تلمه. یو ځل داسې مردان کې شپه وه، چا وی چې یاره هغه څو شاعرانو چې مونږ به مشاعره به وشو د شاعرانو، نو هغې هغه شعرونه به بیا زما یاد و، بعضې شعرونه به مې هغوی په اواز کې ووایي چې دغې ته به یې مشاعره وي. چې ما هغه شروع کړه نو حمزه صاحب په اخره کې وایي چې دا هنر دې رانه سره ده، یارانې پټ ساتلی و. بیا چې به زه چېرته حمزه صاحب خیبر جلسې ته مشاعرې له به تلمه، نو خلکو ته به یې وایي چې زما یو میلمه به راځي او د هغه سره بلا شاعران دي، چې زه به یوازې لاړم، هغوی به ورته وایي چې یاره ده سره خو څوک هم نه وو. شاعران خو پکې دومره نه وو، خو صرف زه به درته حمزه صاحب هغه سره یو خیبر افریدی و چې خیبر افریدي څو شعرونه دي چې پوهېږم چې محفل ته په سرنګ را جوړیی، د جنګ خبره نه ده خو ته جنګ را جوړیی، او رقیبه ښه خو پوهې چې پښتون یم خیبری یم، قرار شه حالات سله ده او رنګ را جوړیی. او نور څو شعرونه یې وو چې د تا نه غورځېدلی دی په لار کې، هغه شی خو ما موندلی دی په لار کې، او د دې ځای نه د ګودر جونه ښکارېږي، دا ملا چې ودرېدلی دی په لار کې، او د چینای لاندې چینا د بهېدلې، د چینار لاندې چینا د بهېدلې، راشه ما زړګی شیندلی دی په لار کې، او لیونو دې هم د لار په خوا کې ښخ که، دا مین د پلار ایشتلی دی په لار کې، او سهار تلې میخانې ته ورانغې، خیبر بیا جوړ خوېدلی دی په لار کې. دا و د خیبر افریدي څو شعرونه. اوس مونږ خواست کوو یو مزاحیه شاعر د اقبال ابدار صاحب ته چې هغه د تخبیه نه راغلی دی، د مشاعرې ته په ړمبي ځل باندې. دا زما څو شعرونه دي چې د پالک ساګ د تیکو نه ګران خرڅېږي، ټماټو د مرچکو نه ګران خرڅېږي، او سترګې تورې او سڼې غوړې که راوځه ولکان د جینکو نه ګران خرڅېږي. او بله قطعه ده چې یو چې په بل باندې خپل ځان ونه خوري، خواږه بچې ته هم د جیخان ونه خوري، او زه مې مریض له ګولۍ نشم راوړی، او ډاکټر وایي دی درنه سیوان ونه خوري، او هغه مولا به د رزړو نه وي چې د اختر په میاشت قرآن مې نه خوري. دا و ښاغلی اقبال ابدار صاحب اوس د خیبر تیره علاقې نه راغلي خدایوالي چړقوالي ګناهګار افریدي ته خواست کوو چې تاسو ته خپل کلام په تیراواله چې به کې واورئ. دا کلام چې ده وی نو نری نری باران ورېده، اسمان کې پړق پړق و داسې، نو هغه وی په اسمون کې چې ګړزور دی دا قدرت ته کردګار دی، چې د چا په لوس کې کار دی نو بس هغه سړی سرکار دی، او مخامخ چې خاصدار دی نو د سنډه په شان تیار دی، او چې په لوس کې مې اخبار دی نو که پوټو زما د پلار دی، او خدای رحیم کریم رحمان دی، ای زما نوم که ګناهګار دی. او نو اوس د دې مشاعرې صدر امیر حمزه خان شینواري صاحب نه څو شعرونه اورو. دا زما یو قطعه ده چې ما د ځان په حق له ویلې وه، خو بیا مې نورو ته منسوب کړې وه چې
حمزه خیر د کنن قدر زما نشته، حمزه خیر د کنن قدر زما نشته، ولې ونه وایې دا چې سبا نشته. او کومه شپه چې په بازار کې شمه مړی خلک ټول وایي نن ولې رڼا نشته. او سمندر دا بلې یو قطعه ده چې هر چا لره صادق دوست چې پیدا شي په دنیا کې، هر چا لره صادق دوست چې پیدا شي په دنیا کې، خوشحالې په صحبت هوښیار څوک دی خفوي. او حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت بیان کم چې ګوړه څوک د هرې ډډې وسکې خوږوي. او قلندره دا د غزل څو شعرونه دي چې سترګې د حنکۍ دي د ژرګو نه مخالفه، سترګې د حنکۍ دي د ژرګو نه مخالفه، ستا د رویه د پښتنو نه مخالفه. او لوحه به رقیب ته ستا په چم مالت کې ورکم. لوحه د شینوارو اصطلاح ده چې یو بل کره سلیږي. لوحه به رقیب ته ستا په چم مالت کې ورکم، ته کمې هر سویې د راتلو نه مخالفه. او رسا صاحب شعر دی چې هغه چې برجل ته د اشنا رسیدای نشي، هغه چې برجل ته د اشنا رسیدای نشي، یون کوم د ټولو قافلو نه مخالفه. او خلیق صاحب شعر دی چې ګوره تمنا د عشق خامونو ته غوسوي، ګوره تمنا د عشق خامونو ته غوسوي، ښځه یې اکثر د میلمنو نه مخالفه. او مقطع عرض ده چې هغه ژبه چې پستوي حمزه هر طرف ته اوړي، ژبه چې پستوي حمزه هر طرف ته اوړي، وی به پښتانه د اورېدو نه مخالفه. والسلام. حمزه بابا چې دی نو هغه یو افاقي شخصیت دی. افاقي دې لحاظ سره چې ډېر کم شاعران داسې دي چې هغه د خدای په قدرت باندې د هغه لیک چې دی هغه د انسان او انسانیت په کار راځي، د هغه یو پیغام د انسانیت دپاره. لکه هغه دا خبرې کوي چې پښتون مسلمان دی، چې پښتون یا به مسلمانی، چې مسلمان یا به انسانی، او چې انسانی نو به انسانیت نه اخوا دیخوا نه کېږي. نو د دې وخت کې ته ښه پښتون کېدی شي، ښه مسلمان هم کېدی شي، خو انسان جوړېدل ډېر ګران. او چې ته انسان جوړ شي او بیا هغه ټوله توجه انسانیت ته شي، نو زما په خیال د هغه لیک چې کوم دی هغه که د ناول په شکل کې دی، هغه که د نظم هغه لیکلی دی، غزل یې لیکلی دی، تصوف سره د هغې ډېره زیات نزدېکت او تصوف چې دی نو هغه عام څیز نه دی، هغه چې څوک رسېدلي خلک د ذهني طور، روحاني طور او د زړه هغه لینک چې د خدای سره او د رسول سره او د هغه د هغه احکاماتو سره فیس ټو فیس لکه یو تړونی دا. نو د حمزه بابا تعلق هغه خلکو سره و لکه د هغوی په ډله کې صنوبر حسین کاکاجي و، کلندر مومند، اجمل خټک صاحب او دا نور داسې صوفیانې لکه د هغوی خپله ډله وه. هغوی به خپل هغه وخت سره چې کوم ناست وو او کوم د هغوی د لاسه کوم هغه وخت سره کوم کل اوتی دی د لیک په شکل کې هغوی چې څه ویلي دي هغوی هغه د هېرېدو نه دي. او بل دا ده چې د یو انسان په یو صنف کې لیکل کولی شي، هغه په ټولو کې نشي کولی. خداداد صلاحیت دی، خدای په چا باندې داسې رحم کوي او هغه د خدای نازولی چې هغه له نظم کې نثر کې لکه ناول او د هغه په هر طرف ته د هغه دغه. لکه تاسو یو طرف ته وایي چې تصوف نه، تصوف خو تاسو بیا د هغوی بل اړخ ګورئ، خو چې کله موږ وګورو چې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، نه بیا د حمزه بابا بالکل بل شکل دی. نو تاسو دا ویلی شئ چې د ژوند کم رنګونه او هغه ټول د حمزه بابا په شخصیت کې جمع و. حمزه بابا زما خیال دی دا د پښتو ړومبی شاعر او ادیب دی چې د په خپلو لیکلو کې او په شعرونو کې د یو پروګرام راوړی دی. یعنی دې سړي دا علمونه چې څومره دې سړي د خدای تعالی ورکړي که نه، نو شعوري طور د په شعرونو کې دا علمونه دا ځای کړي دي چې په هغې کې فلسفه هم راځي، په هغې کې نفسیات هم راځي، په هغې کې تصوف هم راځي، پښتونولي هم پکې راځي، وحدت الوجود هم راځي، او د اهل بیتو فضیلت هم پکې راځي. او دا شعوري طور دې سړي ځای کړي دي. او دا دومره ګران کار دی چې یو سړی د شعر دپاره مخکې نه یو میدان جوړ کړي چې زه به داسې شعر ویم، دا ډېر ګران کار دی. او بیا په هغې کې د ټول نه اهمه خبره دا ده چې بیا غزل، نو غزل خو ډېر نازک شی دی، ډېره نازکه باریک املا لري.
بیا په هغې کې دا دی چې په غزل کې تغزل دا د دې نه هم زیات باریک دی. نو مطلب دا دی چې تغزل خیال به هم ساتي، غزل به هم داسې وي چې پښتانه راټول شي او تا ته د غزل پلار ووایي او فکر به هم پکې دا ځای کې. نو یاره په دې ځای کې به بیا آمد وي که دا به آورد وي او دا به بیا څنګه ځای کېږي. نو یاره حمزه بابا ته اسانه وه. زما خیال اوس خو چې مونږ لولو او مونږ حیرانېږو چې لکه دا فکر پکې څنګه راغلی دی. لکه اوس په غزل کې وحدت الوجود، لکه حیران شي سړی که نه. ټیک د خلکو کړی دی. ښه په غزل کې پښتونولي خو بیخي حمزه بابا غزل بیا داسې ویلو چې مونږ یې د فارسي او د عربۍ د قید و بند نه آزاد کړو. لکه اوس که مونږ یو پښتون غزل څوک راته وایي که نه، نو د حمزه بابا غزل پښتون غزل دی. ګوره وایي دواړه سترګې مې درجار چې په تا تور شم، دوه سورې به درکوم پښتونولي ده. په تور کې دوه سورې او سترګې مؤنث دي او هغه سورې هم جینکو ته وایي که نه، او پښتونولي چې دا سورې در کوم در ځکه چې په تا زه تور شم. لکه دا خبره که سړی په نثر کې کوي هم ډېر په ګرانه به وکړي او دا خبره بیا او بیا دومره ښایسته شعر ته جوړول. یاره سړی وایي سمه ناوې ته جوړه کړې، څومره ښایسته شعر یې جوړ کړی. او بیا دا دی چې لکه نفسیات بار ته زه ویم، حمزه بابا وایي پس د خاموشۍ نه دی انکار وکړو مسکې شوې او خدای ګنیت دې کړی او اقرار لره که نه. لکه د هغه دغه انکار نه اقرار روښکل د خپل علم په بنیاد د هغه د زړه نه خبر راکړل چې یاره په زړه کې دې دا وه خو په خوله دې دا وویله. لکه او بیا دلیل سره لکه وایي چې اول خاموشه شوې بیا مسکې شوې او بیا د انکار کو. نو انکار یو دی او خاموشي نیمه رضایي که نه او مسکا خو ده رضا. نو او چې دا دوه رضاګانې یو ځای شو نو دا یو نارضا خبره نه ده، دا پکې زه نه، دا تا اقرار د دغه خدای ګنیت دې کړی اقرار لره که نه. نو دا د حمزه بابا مقام دی دا ښیي. او دا دی چې دا مونږ له هغه غزل راکوي چې مونږ دا په ډاډه زړه ویلی شو چې د پښتو غزل د دنیا د یو ژبې د غزل نه کمزوری نه دی. لکه یوه لنډه خبره به درته وکړم چې یوه ورځ یې داسې بابا سور کې و، ما ته وایي ډاکټر صاحب زما دا شاعري به یو 100 کاله وچلېږي. داسې ډېر موډ کې و. ما ورته ویل بابا مې ستا غوندې شاعري په تر قیامته څوک نشي کولی. نو ویې خندل وایي دا خو بیا زه ډېر تکړه یم. حمزه بابا یو هغه شخصیت و په پښتو ادب کې چې هغه د بابا نوم ګټلی و. لکه څنګه مونږ وایو رحمان بابا یا خوشحال بابا، همدغسې حمزه هم د بابا نوم ګټلی دی. حمزه یو داسې شخصیت و چې هغه د ادب په هر یوې خانې کې لکه څه شعر شو، نه غزل شو، نظم شو، تکل شو، افسانه شوه، ډراما شوه، د فلم ته هم سټوري لیکلې ده، موسیقي شوه. یعنې داسې یو علم په پښتو کې نشته چې هغه ولسي ادبي جرګې په هغه باندې خبرې نه وي کړي او دې لیکلی نه وي او په هر څه کې کمال ښکاره کړی دی. که غزل کې دی د غزل بابا دی، خو چې چونکې نظم وګوري نو هغه په نظم کې هم داسې ښکاري چې دی نظم هم بابا دی. اوس راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې، په دې کې چې کومه منظرکشي ده هغه که ورډ یو نظم لیکي هغه کې هغه منظرکشي ظاهر کوي، خو څه به دې کوم روماني ټچ ورکړی دی هغه د حمزه بابا خپل کمال دی. دې نه علاوه چې دې کومې ډرامې لیکلي ریډیایي دومره ډرامې لیکلي دي چې خپلو کسانو ته هم پته نشته. اوس ډېرې ډرامې څرګندې شوې چې کله په ډرامې باندې کار وشو او رشید احمد صاحب د ډرامې په نوم یو کتاب چاپ کړو چې هغه کې د حمزه صاحب ډېرې هغه ډرامې چې هغو پته تر اوسه پورې چاته نه وه هغه په ریډیو کې راغلي. لیلا مجنون فلم دپاره کیسه هغه لیکلې ده. د هغې کیسې چې کومه موسیقي وه هغې وروستو هم دی و نظمونه سندرې ورته لیکلي دي. بیا هغه هلته کې هغه فلم ریلیز شوی هم دی په دلی کې. دا پاکستان جوړېدو نه مخکې خبره ده. نو حمزه خو ډېر اړخونه دي. حمزه خو څه کومې خبرې کړي دي هغه داسې خبرې دي چې که زه یې اوس وکړم کیدای شي څوک یې ونه مني. لکه چې هغه دا هم وایي چې الستو بربکم چې ناره کله وهلې شوې وه ما ته دا یاد ده او ما جواب هم کړی. هغه دا هم وایي چې په خېټه کې کوم کیفیت تېرېدو په هغه زه پوهېدم. او د هغه نورې دومره عجیبه عجیبه خبرې لکه اوس هغه دا هم ویلي دي چې ما سونه هم جوړه کړې ده نیمه توله سونه. چې یوه سړي ووایي چې دا ته غلطه وایي داسې نه جوړېږي. چې ما ورته فرموله وښیل هغه کور ته هغه شی یوړو چې په هغې کې د شورې تیزاب استعمال شوي و هغه هم په کور کې هغه سونه جوړه کړې او دا ان ریکارډ شته دا لیکلي شته چې په دې باندې یې ډاکټرېټ ډګري اخیستې شوې. بله اهمه خبره چې کومه ده هغه د دې تغزل دی، د دې نازکي ده. حمزه بابا یو ځای کې لیکلي دي چې هغه شاعر مشکل پسند دی چې کوم شاعر ډک دی. نو حمزه یو ډک سړی و، هغه ډېره نازکه شاعري کړې ده، د هندي سبک شاعري کړې ده او ډېره نازکه او ډېره اوچته شاعري.
چې بیتا چاته ټټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا چې بیتا چاته ټټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا چې بیتا چاته ټټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا خدای زیات کړي یو پلسا د پښتو د لیلا حسن خدای زیات کړي یو پلسا د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاتا یو پلس تر مجنون کړه بیا زما مینه هم زیاتا یو پلس تر مجنون کړه زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا چې بیتا چاته ټټ نشي ننګیالی زما ژوندون کړه